د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. نارینه یا ی توری د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ی توری دی. دا د ی توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ی توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د ی توري ترڅنګ په ټکي ټکي ی توری لیکل شوی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي یې داسې ډک کړئ. د ی توري شکل مو وپېژانده. اوس د ی توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، ی د وري په سر کې د لیکل شوي ی توري غږ دی، لکه ورې. ته ووایه ورې، بیا ووایه ورې. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ی توری په آخره کې راشي. ی سړی، ی منګې. ګورئ، دا وری دی. ګورئ، وری ټول سپین او تور تور ټپونه لري. ګرانو، تاسو به وري ته ګورئ او هماغه شان رنګ به ورکوئ. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه وری رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د وري په کلمه کې یو ځل د ی توری راغلی. دلته د وري په کلمه کې یو ځل د ی توری راغلی دی. دغه سور د ی توری چې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم وری لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د وري لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه وری رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. شاباس، دغه تور ټپونه ګورئ. دغه تورو ځایونو ته تور رنګ ورکوو. داسې. شاباس، همدغسې یې ښه رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول ی توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ی توری لیکل شوی دی. د ی په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي ی توري په سر ی ولیکئ چې لیکل مو زده شي. مونږ د ی توري لیکل زده کوو. ډېر ښه،
ی تورې دغسې لیکل کیږي. موږ ی توري لیکل زده کوو. ګورئ دا دوري د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي دوري کلمه لیکل شوې ده. دوري په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د و توري په سر کې، د ر توري په سر کې، د ی توري په سر کې. اوس د وري د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، د وري لیکل زده کوو. شاباس، مونږ وری لیکو. وری دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ی توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ی توري په سر ی توري لیکل زده کړو. شاباس، ی توری لیکو. مونږ د ی توری لیکل زده کوو. ډېر ښه، ی توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د وري کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د وري د هرې یوې سپینې کلمې پر سر وری ولیکو. مونږ د وري لیکل یادوو. شاباس، وري لیکل یادوو. وری لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ی توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ی توری تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د وري د کلمو کتار دی چې د وري لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ی توری او د وري دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ی توری لیکو. د ی توری لیکل زده کوو. مونږ ی توری لیکو. شاباس، مونږ د وري لیکل زده کوو. مونږ وری لیکو. وری دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه، سور چوکاټ چې پای ته ورسید نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د ی توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر یوه ی توري په سر ی توری ولیکو چې لیکل زده کړو. مونږ د ی توری لیکل زده کوو.
ی توری دغسې لیکل کیږي. موږ ی لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د وري د کلمو کتار دی. اوس د وري د کلمې په سر لیکو چې د وري لیکل مو زده شي. آفرین. وری دغه شان لیکل کیږي. وری لیکو. د وري لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ی توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله ی توری لیکو چې ی توری لیکل مو ښه یاد شي. موږ د ی توری لیکو. ی توری دغسې لیکل کیږي. موږ ی لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ وری لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د وري کلمه ولیکو چې د وري لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین. وری دغه شان لیکل کیږي. وری لیکو. د وري لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ی توری چې نوم یې یا نارینه او داسې لیکل کیږي. او د وري کلمه چې داسې لیکل کیږي. لدې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.